دا خو د دې اکثرو ځوانانو مسله اکثره به دا پوښتنې کوي چې مولوي صاحب زه دا په ښه اراده وکړم چې دا ګناه به بیا نه کوم خو بیا راسه اوس به د دې حل څه یقینا نن سبا په دنیا کې د ګناه اسباب په زرونو نه په لکونو دي د ګمراهۍ اسباب په زرونو نه په لکونو دي هر طرف ته د ګمراهۍ اسباب هر طرف ته د ګمراهۍ اسباب نو په داسې حالاتو کې موږ ته څه کول پکار دي د دې حل خو زموږ په کتابونو کې شته هغه دشمن چې ستا په رګونو کې ګرځي هغه دشمن چې ته نه وینې او هغه دا دمکۍ غورځولې ده الله ته دا شیطان وویله چې زه به ستا د بندګانو د هر طرفه سره راځم راسته سیډ چپه سیډ لوړ لاند شا مخ زه به دوی ګمراه کوم نو د دغه دشمن څخه به ځان څنګه ساتې په ظاهره دشمن خو سړی ویني یو مقابله به وکړي لیکن دا چې دا وینې نه ستا په رګونو کې ګرځي لکه وینه په دا رګو کې دغسې منډې وهي د دې څخه به ځان څنګه ساتي د بخاري شریف روایت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله که چیرې یو څوک په ورځ کې 100 واره دا کلمه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله بدلسو غلامانو د آزادېدو ثواب درته ورکړي او 100 نیکۍ به ورکړي 100 ګناهونه به ور معاف کړي او په دغه ورځ کې به د شیطان د شر څخه الله دوی محفوظه وساتي نو که ته غواړې د شیطان د شر ځان خوندي کې نو په دغه اسلامي کله کې ځان محفوظه کړه دغه دیوال پر ځان نه وګرځو د ورځې چې څنګه راپورته سولې لمونځ دې وکړي تلاوت وکړه او 100 واره دا کلمه ووایه داسې دی لکه تا چې د اسلام په کله کې ځان محفوظه کړي ان شاء الله تعالی بیا به د شیطان د هر شر څخه ته محفوظ یې